حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نه روایت دی دا فرمایي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې د الله رسوله ما ته دا خبره وښیه که ما ته معلومه شوه چې دا د شب قدر شپه ده نو زه په دې شپه کې د الله نه څه وغواړم کومه دعا وکړم نبي علیه الصلاة وسلام ورته ویلې دا دعا کوه اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عني اللهم انک بیا ته وایم اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عني معنی دا ده ای زما ربه ته زیات معاف کوونکی او ډیر مهربانه کرم والی او معاف کول خوښوي معاف کول ستا خوښ دي پس نو ما ته زما ګناهونه یا الله ما ته معاف کړه د دې حدیث روایت مسند احمد دارنګې ترمذي شریف او ابن ماجه کړی دی محترم مسلمانانو ورونو نو دا څومره ښایسته دعا ده نو که دغه عربي وایست په عربي الفاظو کې وایي که نه په خپله ژبه کې وایي ای زما ربه ته ډیر معاف کوونکی معاف کول ته خوښوي او ډیر غټ کرم والا ذات مهربانه ذات معاف کوونکی ذات معاف کول خوښوي یا الله ما معاف کړه بس دا اسانه دعا ده په خپله ژبه کې وایه ای زما ربه ته زیات معاف کوونکی والا ذات او ډیر کرم والا ذات او معاف کول خوښوي نو لہذا زما ټول ګناهونه معاف کړه دا څومره ښایسته دعا ده نو هره شپه دغه دعا کوئ بلکې هر د لمانځه نه بعد دا دعا کوئ او خصوصا په دې آخري عشره کې دا دعا خو ډېره زیاته کوئ نور هم زیات دعاګانې غواړي خو دا ډېره کوئ ځکه چې موږ ګناهګار یو موږ تاسو سړي او زنانه ګناهګار یو او موږ له پکار چې په دې آخري عشره کې دونه ژړاګانې وکړو چې الله موږ معاف کړي جهنم نه آزاد کړي نو تا دعا ډېره کوئ ای ربا ای مهربانه ذاته ای کریمه ذاته ای رازقه ذات بخونکې ذاته زما ګناهونه معاف کړه او ته بخونکې او ته معاف کول خوښوي زما ټول ګناهونه معاف کړه محترمو مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ والسلام د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي